په پښتني ټولنه کې عشر ډیر غټ اهمیت لري. پخوا دور کې دا د 1990 په دور کې لازمه په یاد دی چې عشر خلکو به سره کوي د چا چې به یو کار ولو نو دا ټول ځوانانو باندې به غږ وکي، د کلی په خلک د مالې په خلکو به غږ وکي، دا ټول به سره راجمع سولو په اتفاق په هغه کار وکي او بغیر پیسو به وکي، خو کوربه به یو ملمستیا ورته جوړه کړې و د خپل وس مطابق. دا زموږ په پښتني ټولنه کې د عشر چې ورته وایي زموږ د پښتونولي یو کوډ آف کنډکټ چې ورته وایي، په دې کې یو قدر دی، د هغه نوم دی عشر. دا عشر چیش دی او ولې ختم سولو او ولې نن سبا یې ضرورت شته، پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دلته هر ماخستن موږ مجلس کوو د پښتني ټولنې په حواله باندې موږ مجلس کوو. نن به موږ د پښتونولي چې یو کم قدر دی دا زما په پلی لیست کې خو تاسو وینئ نه، د پښتونولي په حواله باندې زموږ دغه سیریز چې دی هغه روان دی. تاسو دا نور ویډیوګان هم د پښتونولي په دا پلی لیست کې زما پر چینل باندې تاسو کتلی سئ چې څنګه زموږ د پښتني ټولنې کې یو کوډ آف کنډکټ یا پښتونولي چې ورته وایي یا پښتونواله چې موږ ورته وایي، دا زموږ ان ریټن لا ده، زموږ آئین دی، زموږ دستور دی، زموږ ټوله قدرونه، ویلیو، روایات، رسمونه دا ټوله سره راجمع سي، یو داسې قانون د پښتنو غه جوړ کړي چې د هغه څه هېڅوک هم انکار نسي کوی. هر څوک چې انکار وکړي هغه ګوا د پښتنو څخه وتلی دی. نو په دا پښتونولي کې یو قدر دی، یو ویلیو دی، د هغه نوم دی عشر. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه کمې در اوسه پورې نه دی سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او دا د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماخستن زه نوی ویډیو درته اپلوډ کوم اول د واره چې دی هغه د ټولو څه مخکې تاسو ته در ورسیږي. نو نن به موږ د پښتونولي چې کوم دا زما سیریز دی دا په پلی لیسټ کې تاسو دا نور ویډیوګان هم کتی سئ. په دا کې یو قدر چې دی هغه عشر دی. اوس د عشر و چیش ته وایي؟ دا د الف شین ری د پښتون په لغوات کې چې دی عشر دی، لیکن دا لفظ چې دی هغه د حشر څه وتلی دی، یعنی د عربي د لغت د عربي د ژبې څه د حشر راوتلی دی. حشر مطلب اجتماع، یو اجتماعي کار، ټول سره راجمع سي. نه لا پښتانه چې وایي غوبل دی، نه وایي څه غوبل دی جوړ کړی دی، دا خو په منفي معنا کې ده، لیکن دا زموږ یو مثبت اړخ باید چې موږ پیښ کړو. نو په پښتني ټولنه کې د عشر چې دی د دې مطلب دا دی چې یو اجتماعي کار، یعنی پخوا وختو کې چې به مزدوران دومره نه ولو، مستریان به دومره نه وو، یو چا به یو کوټه جوړوله، د چا یو کوهی به ولو، ټیوبیل به ولو، یا دا د په زراعت کې چې کوم یو کار دی د فصل ولو، فصل به یې کاټوي، غنم به وو، لو به ولو، دا ترا پټکي کارونه به یې کول، د باغ کارونه به یې کول، یا دا رقم یو د غریب یو کار روزګار وي، یا یو ولور وي، یا واده وي، د واده دپاره یو خونه یي چې هغه به د غریب د وسه، د غریب د وسه نه کېدل، د ځوان د وسه به نه کېدل. نو پر دا نور کلیوالا او مشرانو باندې به او پر کشرانو باندې او په مالې والا د کلیوالا په ټوله مالې والا باندې اعلان به وکړي او ناره به وکړله چې بهايي عشر دی، د ما سره د عشر رواج وکړي، د ما سره د عشر چلن وکړي. زه یو ناتوان انسان یم، ناوسه انسان یم، دا زما د وسه وتلې ده، دا کمره جوړوم، دا خونه جوړوم، دا کور جوړوم، یا دا زما غنم چې دی زه یې کډ نسم ریبلی، دا لول یې کډ نسم کولی، یا دا د اوبو لاره چې دی دا زه یې کډ نسم جوړولی، لاره نسم، نالۍ نسم کولی، دوه لاسه یم، یوه بیلچه، یو کلنګ را سره دی، نور پر دنیا یو څه نه لرم، خالي جیب یم. نو د کلیوالا باندې به غږ وکړي، بیا به د کلیوالا د جمعې په ورځ یا د جمعرات په ورځ یا دا رقم یو ورځ به سره وټکله، دا ټوله به کلی یا ځوانان یا د وس والا چې ناجوړه به نه و پکښې، زنانې به هم پکښې وې. د عشر چې اعلان به وسلو، د پښتنو دا رواج دی، بیا به زنانې هم، کشران هم، مشران هم، ټوله به ډېره په خوشحالي ورتلو او هېڅ معاوضه به یې نه جنغوښته ده دا کورنۍ څه، چا چې د عشر اعلان کړی دی چې د ما سره مرسته وکړي، دا خونه زه نسم جوړوی، دا
کوهی زه نسم کیندلی او دا فصل نسم کاټولی یا دا رقم نور لو نسم کوی پټکی نسم کوی دا کار دا لارو دا روزګار دا د ما سره اجتماعي تور وکي ټوله اجتماع تور ټوله سره راغونډ سي در یو لاس خو نو بیا دوه لاسه ښه دي پښتانه وایي نه نو دا رقم دا ټوله به سره په اتفاق سلو هېڅ نفسا نفسي نه وله هېڅ چې دی هغه نفرت نه ولو بس چا به د عشر اعلان وکړي بس بیا به ټوله کلي ورسره ولو ټوله ځوانان به ورسره وو هغه کار چې په 10 ورځو به کېدی په 20 ورځو به کېدی په میاشته به کېدی په 2 ورځې به کېدی د عشر په وجه د پښتونوالي د دغه قدر دا ویلیو دا د روایات دغه دود دستور په حواله باندې دا د اتفاق او اتحاد په حواله باندې دغه کار چې دی هغه به په یو ورځ کې په نیمه ورځ کې چې دی هغه ختم وسله نو ظاهره د دومره ډېر یاران دوستان به ګرده سره را جمع سلو نه هغه پالتو چې ناست هغه به هم وروره خپل یو بیلچه به راواخیستل ول درځئ به یې عشر دی نه بس ګرده به سره لګیا سلو بس کار به کوی غرمې ته به ګرده چې دی هغه کار به مکمل وسلو او دا کم کوربه چې و چا چې به د عشر اعلان کړی ول هغه به د خپل وس مطابق یو ټکی یو پیاز یا یو شلومبې یا یو ډوډۍ دا بیا ګرده سره را جمع کړلو او په دا ګردو کې به سره وبیښله یا نینې یا دا رقم یو نخود بوګړه یا داسې نور یو شی یا پلی یا هر شی دغه وخت چې ولو نه یو ټکی یو ډوډۍ ګورو ته به شلومبې او اوبه سره ورکړلې او ډېره په خوشحالي باندې بغیر پیسې چې دی هغه دغه کار به کېدی نو دې ته عشر وایي د پښتنو دغه یو ثقافت دی دا یو قدر دی چې دا زموږ د مابین څخه ووتی نو زموږ د مابین څخه اتفاق محبت مینه اتحاد یو د بل سره ملګري یو د بل ناسته ولاړه دا ټول چې دی هغه د منځه ختم سو نفسا نفسي راله انفرادي ژوند تیر سلو کس چې دی هغه په کلي کې په علاقه کې په کور کې په محله کې په ګلۍ کې په شار کې یکړ پاته سلو یوازې پاته سلو هغه اکیله پنچ ورته وایي بالکل مایوسي سله دغه رالی فساد رالی په مابین کې او یو د بل شیطانت سر رالی نو زموږ د مابین په معاشره په ټولنه کې چې هغه کم قومي شعور ولو هغه د مابین سره تلی دا به ډېر ښه خوند به کوي بلکې پښتنو پر دا باندې ډېرې شاعران هم دوی چې به دا کار کوي دا کور به جوړوي د چا د واده دپاره به یو کمره او خونه ور جوړوله کور به ور جوړوي نه نو ګردو به دا د پښتنو پخواني شعرونه او ټپې او غاړې به هم سره ویلې یو د بل سره به خنداګانې به هم ولې ګپې به هم ولې یو د بل سره به مجلس هم کوي دا ځوانانو به کار کوي دا نور سپین ږیري او بوډاګانو سپین سري او دا نور ښځې به شاوخوا ورته ناستې وي مجلسونه به یې سره کوي یو د بل حال احوال به معلوموي د چا کره جوړ دی د چا کره ناجوړ دی څوک چیرې ولاړی بازار ته ولاړی بازارګي ته څه شی راوړو څه شی نه د چا واده و د چا کوزده وله د چا کره فوتګي وسوله د چا کره مړی وسو د چا جنازه وله څوک ناجوړ دی جوړ دی څوک بېوسه دی دا ټوله به یو د بل سره بې پوښتنې کولې حال به سره معلوموي اوس خو ظاهره ده د وټسپ او د موبایل زمانه ده د فیسبوک او د یوټیوب زمانه ده یو د بل باندې حال سره معلوموي لیکن په هغه زمانه کې چې و کمیونیکیشن ټو وی کمیونیکیشن و یعنی پرسنل کمیونیکیشن ولو بالکل کس و کس چې دی هغه به خبرې سره کولې حال به معلوموي چې بهی حال راته ووایه څنګه یې ښه یې په خیر یې لکه نه یا د بلوڅانو د مریانو هغه چوټ حال چې مثلا د کوره څه د چوټه وتړله در دا ځګي چې را رسېدلی ګرد حال راته ووایه په نظم او په ترانه کې راته ووایه زموږ خو لا خیر پوښتنې موږ کوو څنګه یې ښه یې په خیر یې ټیک ټاک یې دا رقم یو د بل سره موقع ورکوو بیا روغبړ کوو بلوڅانو هغه چې یو ور روغبړ شروع سي بیا بل نه کې ګایېږي بس لګیا وي ورور لکه ترانه وي نظم چې وایي یو ګانه چې وایي یو شعر چې وایي بس بل غوږ ورته نیولي دې ته وایي چوټ حال نو زموږ د پښتنو هغه چې دی هغه دا دی چې عشر زموږ د
دود دستور دی د معاشرې هغه یو ثقافت دی، یو اتفاق دی. نه د پښتنو به ویل ولې یاره څه غوبل دې جوړ کړی دی. غوبل مطلب د هغه ولو چې وروره دا فصل زه کاټومه، دا فصل چې دی هغه زه ریبمه، نو تی هم په دغه غوبل کې په دغه کار کې د موږ سره ملګري وکړي. نو ګرد بوله درځئ یاره غوبل دی یاره بس وروره لګیا وم لکه نه هغه د براویان هغه ویل البو خلبو بس حمله. نو زموږ غم وروره بس هلئ درنیه سي زموږ بیا دا ناره ده نه. نو زموږ په معاشره کې زموږ معاشره چې د زرعي معاشره ده، ټیک ته د زراعت سره موږ تعلق لرو، زمیندار سره تعلق لرو، د باران او د وریځو د خدای سره د رسول سره زموږ تعلق دی. او دا زموږ پښتونولي چې ده دا زموږ قانون چې دی دا او اسلام او قرآن دا دواړه سره یو دی. بالکل ګه سره معلومیږي نه چې یاره د قرآن کم قانون دی، د اسلام کم قانون دی، شریعت هم موږ ته څه وایي او پښتونولي موږ ته څه سره وایي. دا بالکل سره داسې سره یو په بل کې سره پیوست دی. که زموږ پښتونولي ته وګورې دا دی لکه د اسلام څخه چې راخیستل سوی، او که د اسلام څخه چې وګورې دا دی لکه د پښتونولي چې کم قانون دی راغلی دی نه پښتونوالی چې ورته وایي. نو دا زموږ پښتانه زموږ په نن سبا په رواج کې وګوره، نن سبا د عشر چیر تللی دی. پخوا چې کم عشر ولو او د نن سبا عشر، نن سبا عشر خالی پر قبر باندې ښکاره کیږي. نه دا ځوانان چې بیلچې یو بل ته سر ورکړي او د دیو مړی چې دی هغه قبر ته ور واچي او بیا خاورې پسې ورچي، نه یو ته دغه ورکه بیلچه ورکه، بل وایه بل ته موقع ورکه، بل وایه بل ته د سواد لپاره خاورې ورچي. نو دا د عشر چې کم جدید یو ورژن یې بولې، جدید رنګ یې بولې، دا صرف په قبر کې پاتې سولو یا په واده کې نه چې یو بل ته موږ غابونه سره ورکو، سالن سره ورکو، ډوډۍ سره ورکو، د په قطار کې ودرېږو چې هلئ به یو بل ته سره ورکوئ او په دا قطار کې درځګې پرې ډوډۍ ورسوئ. نو دا هم د عشر یو نوې طریقه ده. یعنی هغه پخوانی چې زموږ یو اجتماعي شعور پښتنو درلودی هغه اوس هم په دا دور کې د قبر په حواله باندې چې موږ کله قبر کیندو یا یې پټوو، مړی پټوو، او یا د ډوډۍ په حواله باندې چې د سالن او غابونه یو بل ته په قطار کې موږ یو بل ته هغه رسوو چې میلمه ته هغه سالن په ډیره ښه اسانه توګه باندې ورورسیږي او ډیر غالمغال نسی جوړ. نو دا طریقه ده. او بل خبره ده د نن سبا په دور کې زموږ د پښتنو په دور کې چې دا کم نفسا نفسي شروع سوی د انسان یکړ سوی دی، نه یو د بل سره یکړ پاته دی، نه هر سړی په خپل نفسا نفسي دور کې پساو دی، ګه سره اجتماعي سوچ نسته چې یاره دا پلانکی بې وسه دی او غریب دی تی راسې یاره د دې دپاره هم عشر وکړو. د نن سبا په اجتماعي دور کې د انجیوز والا نه دی د مفاد باهمي دپاره چې یو د بل سره کومک کوي، وایي تی کمیونټیز جوړه کوي، تی یو کمیټۍ جوړه کوي، تی راسي یو ناسته ولاړه سره وکړي، کومک سره وکړي، یو د بل سره یو خیال وساتي، نه پیسې سره واچوي، چنده سره واچوي، کار او کیسه د یو چا ور برابر کوي. دا د انجیوز والا چې کم دا د جدید ورژن کې ماډرن دور کې انجیوز والا چې کم کارونه کوي دا پښتنو د نن څه یعنی 3-4 زره کاله مخکې دغه عشر پښتونولي په دغه قانون تحت یو د بل سره کومک کوي. انجیوز والا خو نن شروع سوي دي، نه یو 100-200 کاله کیږي. موږ پښتنو زراو کاله مخکې یو د بل سره د عشر د قانون تحت د قدر او د ویلیو د روایت تحت یو د بل سره کومک کوي. نو نن سبا په دور کې چې انسان یکړ پاته سوی دی، یو سړی هم د نن سبا په دور کې خپل اخراجات نسی پوره کوي، خپل کوټه نسی جوړوي، خپل زراعت نسی مکمله کوي، مزدورانو د وګوره څومره مزدوري زیاته سوله، دونګه وسو طاقت یو عام انسان نه لري چې یاره په دغه بارانو کې، په سیلابو کې، یا دا رقم په نور صورتیال کې ته د یو کور چې دی هغه وچله کوټه جوړه کې، واده وکې، کوشنیان ترې ور وکې، نور د کور یو زراعت، یو لوش، یو شیان میان، یو میوه یا سبزي یا دا رقم نور ځان ته خپل د روزمره ضرورت پوره کې،
یا په کلي کې کلي له اوبه راوړې، یا دا رقم د کلي یو لاره جوړه کړې، یا په کلي کې یو سکول جوړ کړې، یا د کلي یو مسجد جوړ کړې. نو د نن سبا په دور کې چې ډېر سخت ضرورت سته چې هر انسان یکړ پاته سوی دی او یو د بل سره نفرت کوي. د مینې او د محبت او د اتفاق ډېر سخت ضرورت سته چې موږ دا رقم یو د بل سره کومک وکړو، یو د بل سره حال احوال وکړو، یو د بل پر ښه باندې ورسو. د نن سبا په دور کې د اشر چې څومره ضرورت سته، د پښتونولي د دغه قدر اشر چې ورته وایي، غوبل چې ورته وایي، کومک چې ورته وایي، دغه د اشر نن سبا ډېر سخت ضرورت سته. باید چې په هر کلي کې، په هر علاقه کې د اشر دغه دود دستور برته را ژوندی سي او خلک د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړي. هله به موږ د پښتون ټولنه چې دغه ترقي وکړو او زموږ د ټولنې یو عام بېوسه او مظلوم او ډېر ځپلی مخلوق چې دی، یو عام کس چې دی، هغه هم موږ راپورته کړو، په اجتماعي سوچ باندې د ده سره کومک وکړو، د ده سره ملګرتیا وکړو، د ده ډاډګیري وکړو. هلته به موږ ترقي م وکړو، په ده باندې به خدای هم خوشحاله سي، هغه مظلوم، هغه غریب، هغه بیچاره سړی به هم خوشحاله سي. نو د اشر په دا کلو کې ډېر سخت صورت سته. ځوانانو ته پکار دی چې پر دا باندې مجلسونه وکړي او صحافیانو ته، رایټرانو ته، ادیبانو ته، شاعرانو ته، لیکوالانو ته، پوهانو خلکو ته پکار دی چې د اشر متعلق سیاستدانانو ته او خپل علماو تبلیغیانو ته پکار دی چې د اشر دغه دود دستور چې د منځه تللی دی برته یې واره بیا را ژوندی کړي. نو دوستانو، ستاسو ډیره شکریه. دا زما په پلی لیست کې پښتونولي کې دا نور ویډیوګان هم دي، تاسو هغه هم وګورئ، یو بل ته سره واستوئ چې څنګه موږ پښتني ټولنه برته تعلیم یافته او سوکاله او پرامنه او ترقي یافته جوړولی سو او شعور او آګاهي دا سلسله به جاري. تاسو دا زما نور ویډیوګان هم وګورئ او زما دا چینل چې دی سبسکرایب کړئ، نور ته هم وروښوئ. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کلزیه ته راکړئ اجازت. په الله مې سپارم. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.